زما یو ارمان دی چې دا پروګرام موږ هغوی سره ریکارډ کړی وای، خو شیخ صاحب ابتدا به دا وکړو چې د شیخ صاحب پیدایش په کوم ځای کې وشو، کوم ځای کې دا وړوکوالی تېر کړی دی، هغه متعلق ملګرو ته وضاحت وشي. اولا خدا لري چې هغوی د سید کوم خاندان چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشي خاندان د هغوی سره تعلق لري، او د هغوی کومه سلسله او د هغوی نیکونه کوم مشران چې راغلي دي، نو د پشین په لار باندې تقریبا په 1000 هجري کې د پشین نه بیا مردان ته هغوی منتقل شوي دي. شیخ صاحب محترم ابتدایي علم مثال چې ناظره ورته وایي یا قرآن د کوم ځای کې حاصل کم دغه مردان کې کنه بهر چېرته تللی و؟ هغوی به دا ویلې چې د ماشوموالي نه د هغه عادات دا و چې د عامو ماشومانو د محلې د ماشومانو سره به هغه لوبې نه کولې، بس هغه به ځان له مستقل لوبې کولې. کله به یې راواغسته د ماچس دا ډبې به یې راواغسته، د تیلي به یې صف کې ودروله، مخکې به یو امام کو، هغه وخت نه د هغه شوق و. شیخ صاحب داسې خاص واقعات لکه عموما د علم په اصول کې سړي ته تکالیف راځي، تاسو د اورېدلي یا کور کې چې دا تکلیفونه د شیخ صاحب به تېرول. شیخ صاحب بیا ویلې چې داسې به و چې موږ ته به هلته کې روټۍ نه میلاوېدله، د خپل ماما په کور کې هم نه میلاوېدله. نو ویلې مور به راله دا کورکمان چې دی دا به راله په یو هغه کې واچولو کپړه کې، نو ویلې موږ به هلته لاړو، موږ به صرف دا کولی چې اوبه به هم ګرمې کړو، د دې دا هم په هغې کې ووړو، دې به صرف رنګ وکړو، نو موږ به روټۍ چې کوم دی د هغې سره خوړله. شیخ محترم ستاسو والد صاحب مو په کور کې د هغوی ژوند څنګه و، تاسو سره معاملات څنګه و، څنګه پلار هم هغه مو تاسو؟ شیخ ابو سعید رحمه الله ما شرط نه دی کتلی چې هغه ورته مخامخ خبرې کړي، خو په کور کې انتهایی خوش اخلاق او نرم مزاج. او ناظم صاحب موږ ته تاسو د شیخ صاحب داسې صفات چې تاسو وایي چې ما په دې شیخ کې لیدل نور چا کې مې نه لیدل، هغه لږ ملګرو ته بیان کړی شي. زمونږ د بونیر علاقه روسم سره جوخته ده، په هغې نسبت باندې زمونږ د ضلع بونیر چې څومره علما دي د هغې وخت په 95% علما چې دي هغه د شیخ رحم الله شاګردان دي، چې شیخ رحم الله داسې محتمم و چې چېرته هغه خپل مدرس ته یا ناظم ته یا طالب ته په داسې الفاظو خبره نه ده کړې چې هغه یو داسې سخت الفاظ دي چې هغه په هغې باندې خفګان کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.